چې نبی علیہ السلام مبارک مکه مکرمه ته داخل شو، فاتحانه انداز کې داخل شو. مکه مکرمه په ډېره اسانه طریقه باندې الله فتح کړه. د مکې مکرمې مشهورې دوه لارې وې په هغه وخت کې د بهر نه. یوه بالایي د بره نه چې کومه لار ده، حجون هم ورته وایي، معلام ورته وایي، او کداء دی زوړ نوم دی. پخپله نبی علیہ السلام دی اراده وکړه چې په ده په دغې لاره مکې شریفې ته را داخلېږم. او حضرت زبیر د مسلمانانو لښکر یې دوه ځایه کړ. حضرت زبیر رضی الله عنه ته یې وویل چې ته به هم په دې لاره په مکه مکرمه نه داخل شي. یو نشیبي علاقه ده، کدن ورته وایي، نن سبا ورته نوم کودی ورته نن سبا وایي، یو مسفله. خالد ابن ولید رضی الله عنه ته یې وایي چې ته به په دې لار راشي. دواړو ته حضور پاک دا هدایات جاری کړل چې جنگ به نه کوئ، پخپله به په چا غزار نه کوئ، جنگ به نه کوئ، توره به نه چلوئ. البته که تاسو باندې چا غزار کو نو بیا خیر دې کولی شئ، خو که چا د سره جنگ نه کو دې ته مه ګوره چې دا خو زموږ دشمن دی او ټول عمر یې موږ سره جنګونه کړي دي، احد کې خندق کې په موږ حملې کړي دي. دا خبرې به یېري، بس ما امن ورکړی دی. نو که چا پخپله در باندې غزار کو نو بیا تاسو ته اجازت دی. داسې خو څوک نشي کولی چې په تورې په تا غزار کوي او ته غږ نه کوې، او که تا باندې چا تعرض نه کو، غزار نه کو، تاسو به د خپل طرف نه د جنگ ابتدا نه کوئ. نو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د دغې طرف نه کدن د کدا د علاقې نه چې نن سبا کودی او مسفله ورته وایي په دې را داخل شو، نو بعضې داسې نوجوانانو هغوی په دغه علاقو کې چا لمسولو تورې ورسره وي، جنګ ته ولاړو. اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی دی، صفوان ابن امیه د امیه زوی دی. دی دا ماشومان او دا نوجوانان لکان دی پارولو چې تاسو به دغلته کې په لاره څوک نه پرېږدي او بند وتړئ. نو هغوی سره یو جړپ وشو، داسې جړپ وشو چې په هغې کې دوه مسلمانان شهیدان شو او څلېرویشت پکې دا کافران مردار شو. دا معمولي جګړه وشوه. مسلمانانو طاقت خو زیات و، تجربه کاره مو خالد ابن ولید رضی الله عنه. نو بعد نور کافران څوک یو خوا کورونو ته وتښتېدل، پټ شو، څوک غر ته وتښتل، څوک یو خوا څوک بل خوا. نبي علیه السلام د تورو دا برېښنا ولیده. وی دا برېښنا ده څه ده؟ وی صاحب جنګ شروع دی. وی کم ځای وی په مسفله دغې طرف کې. وی ما خالد ته نه ویلې چې جنګ به نه کوې، تورې به نه چلې. فوراً یې خالد ابن ولید راوغوښته. وی ته خو ما پوه کړی وې چې توره به نه چلی، جنګ به نه کوې، ولې دې وکړل؟ وی صاحب ما ابتدا نه ده کړې، دغه هلکان ناست و، په مونږ یې ناګهاني په غشو په تورو غزارونه وکړل، مونږ مجبور شو چې مونږ تورې وچلولې. زه وی بیا هم ښه کړی، خو نو به غږ نه کوې. دغه معمولي جنګ وشو په دغه مسفله علاقه کې، او په هغې کې 40 کافران مردار شو، 2 مسلمانان شهیدان شو. حضور پاک د بالایي علاقې نه راغی. نن سبا ورته معلا وایي، حجون ورته وایي، کدا ورته وایي، د الف ممدود الف د مدې سره. او په دغه علاقه باندې ولې راغی؟ دغه علاقه وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام کله خپله بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام ماشوم دقلته پرېښودل، نو دقه ځای کې ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کړی او د الله په حضور کې درخواست کړی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دغه د ابراهیم علیه السلام ډېر دردمندانه درخواست الله ته کړی.
عاجزه سوال کړو ځکه خپل نوجوانه پیغله خزا او خپل معصوم بچی پرې خو دی ډېر په افسوس دی ووت او دویم دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کله هجرت کو مدینې ته نو دقه ځای کې مکې ته مخ کړی او ډېر په عاجزۍ رب العالمین ته سوال وکړو او مکې ته مخ کړی وایي ای مکې ما احبک الی ډېره مې خوښه ډېره راته نږدې ارمان که ستا قوم زه نه وي ویستی نو ما به ستا نه بار یو شپه هم نه وه تېره کړې ستا قوم مې نه پرېږدي ډېر په عاجزۍ حضور پاک پوتې و نو همدقه لاره باندې نبي علیه السلام راغی د الله تعالی د شکرې په بنیاد او چې کله مکې ته داخلېده یو عجیبه انداز دی مکه فتح کېږي فاتحانه انداز دی د مسلمان ډېر لوی لښکر د مقابله کې څوک شته نه چې ورته ودرېږي داسې وخت کې خلک ډېر د بهادرۍ او د کبر اظهار کوي مټې وایي او چغې وایي او اوازونه کوي چې څوک مقابلې له روځي قسم دې تاسو تاریخ وګورئ حضور پاک ډېر په تواضع په انکسار او په عاجزۍ مکه کې داخلېږي ډېر په عاجزۍ یو صحابي فرمایي وایي ما نبي علیه السلام نه سترګې بل خوا نه اړولې چې د حضور پاک مکه کې داخلېږي بالکل مقابله کې څوک نشته فاتحانه انداز دی چې د حضور پاک شان به څنګه وي سر مبارک یې ښکته کړی په خپله اوښه مبارکه سورو نه یو خوا کتل نه بل خوا او دونه یې سر ښکته کړی چې ږیره مبارکه یې د اوښې کتې سره جنګېدله داسې په عاجزۍ راځي او په ډېره خوش اوازۍ د قرآن شریف تلاوت کوي ډېر عجیبه انداز سره د قرآن دا دې آیتونو تلاوت کوي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا دا تلاوت کوي چې د الله مدد کله راشي و اشاره دې ته کوي چې پروردګاره دا زما کمال نه دی دا ستا مدد دی خدای تا ما سره مدد وکړه ستا امداد دی زما پکې څه دی اذا جاء نصر الله والفتح او فورا وایي صدق الله وعده ما سره چې خدای کومه وعده کړې وه هغه یې پوره کړه ونصر عبده زه د خدای بنده یم ما سره الله مدد وکړه وهزم الاحزاب وحده او دې ټولو ډلو له شکست ما نه دي ورکړې رب العالمین ورکړې دا عجیبه اظهار د عاجزۍ د حضور پاک ژوند عاجزي وه د نبي علیه السلام په زندګۍ کې کبر نه د پیغمبر علیه السلام شان د عبدیتو د بندګۍ شان هر وخت نبی علیه السلام چې وایي انا عبد الله ورسوله زه د خدای بنده مخکې رسول رسته رسالت او پیغمبري هغه چاته ملاویږي چې هغه کې کامله بندګي وي حضور پاک د الله کامل بنده دی بندګي پکې ډېره زبردسته ده انا عبد الله ورسوله د خدای بنده او د الله رسول او چې کله الله معراج ته بوځي نو د رسول خطاب نه ورکوي د عبد سبحان الذي اسرى بعبده لیلا ما خپل بنده ځانته بللی او چې کله قرآن نازلی نو بیا مو ته د رسول خطاب نه ورکوي د بنده د عبد ورکوي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا او چې کله الله وسره خصوصي د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کوي خاص ملاقات داسې ملاقات چې هغسې ملاقات په مخ د ځمکه او په اسمانونو کې چاته هم نه دی نصیب شوی الله خاص ملاقات کوي نو بیا الله د رسول لفظ نه استعمالوي د عبد لفظ استعمالوي پروردګار ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى نو عبدیت دا د پیغمبر علیه السلام خاص صفت دی رسالت د پیغمبر علیه السلام بهترین لویه مرتبه ده لویه مرتبه چې رسول الله دی او زمونږ په دغه ایمان دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله مبارک رسول دی پیغمبر دی او رسالت او د نبوت دا عظیمه رتبه او مرتبه چې میلاو ده او سید الرسل
او فخر الانبیاء لقب ملاویږي او امام المرسلین د پیغمبرانو د امامت لقب ملاویږي دا په دغه کامل عبدیت او بندګۍ ځکه هم تم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان کې بندګي پیدا کړه کامل بندګي خدای ته رب ووایه ځان ته بنده ووایه الله ته لوی ووایه ځان ته کمزوری ووایه په دې به ستا مرتبه اوچتېږي دا یو مثال به درکړم د غنم دانه د جوار دانه چې دا په ځمکه کې روغه سالمه پرته بوټي نه درولې کله په تا واغشته او د ریخمو ټوکړه کې دې وتړله او خوشبویي دې تاو کړله او بکس کې دې کېښوده یو دانه د هېڅ شی نه دی لیکن چې دا دانه ځمکې ته ورسېده دا خاورې شوه او دې خپل شکل ختم کړ او دا په دې اوبو کې خټه شوه خاوره شوه دې نه به سل او زر دانې جوړېږي دې نه به ښکلي بوټي جوړېږي دا به میوه کوي کومه دانه چې ځان خاورې کې دې نه به میوه جوړېږي چې ځان یې خاورې کړې نه همغسې روغه پردي دی به هم نه جوړېږي ځان به خاورې کې بندګۍ کې انسان دا تندې ځمکې له وړي بندګۍ کې انسان دا بهترین لاسونه په خاورو ږدي بندګۍ کې انسان الله ته زاری کوي او عاجزي کوي نو الله کمال ورکوي من تواضع لله رفعه الله که ته میوه نیول غواړې او ته کامیابي حاصلول غواړې ځان به خاوره کې کبر به نه کې بچي د پلار کبر نه مني پلار د زوی کبر نه مني ښځه د خاوند کبر نه مني خاوند د ښځې کبر نه مني رب العالمین به د بنده کبر څوک لوی څوک نه مني د چا الله به څوک مني نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت هم دقه دی په دغه صفت مکه مکرمه کې داخلیږي په ډېر خوش اوازۍ لګیا دی اذا جاء نصر الله والفتح صحابه صفت کوي د پیغمبر د خوشحالخانه ډېر خوش اوازۍ سره لګیا دی اذا جاء نصر الله والفتح چې الله مدد راشي او فتح راشي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تبوين داخله دلي بإسلام کې داخل مکه مکرمه کې چې څومره کافران دي دلي را روان دي ابو سفیان چې کله راغی مکې ته حضور پاک لا په لاره روان دی ابو سفیان په تېره جمعه مې درته ویلي نبي علیه السلام نه امن ورغشت وی دا ابو سفیانه که څوک ستا کور ته داخل شو هغه دم امن دی او که څوک خپل کور ته داخل وي صاحب زما کور راکوټې دی ټول پکې نه ځایږي وی ښه چې څوک د بیت الله جومات ته مسجد حرام ته راغی غم په امن وی صاحب جومات ته م راکوټې دی ټول پکې نه ځایږي وی چې چا ځان پسې خپله دروازه بنده کړو ټوپکې توره یې وانغېشته غش یې وانغېشت هغه زمانې مسله دا هم په امن نو چې څنګه راغی پراپیګنډه خو د مکې خلک ورته راغونډ شو ابو سفیان څه حال دی ورته وی حال دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم په ډېر لوی طاقت کې را روان موږ د هغه مقابله نشو کولی درې خبرې دي دریو خبرو کې څلور خبرې کې یو لومبۍ خبره خو دا چې اسلام راوړی مسلمانان شو خبره خو دا چې مسلمانان شي دویمه خبره څه ده که نشئ مسلمانېدې راشه زما کور ته په امن به یې ما د امن اغوښتی او که زما کور کې هم نشئ نو جومات ته راشئ په امن به شئ او که جومات ته هم نشئ راتلی ځان پسې دروازې بندې کړئ ښځې راله هندا خو د عتبه د عتبه یو وخت کې سردار و د مکې بدر کې مردار او ډېر جوشیله ښځه ده په مکه په جنگ احد کې د حضور پاک تر سره څه نه دي کړی هغه هنده راله د خپل خاوند ګیرې کړې ابو سفیان یې دقه د ګیرې نه کړه او چیغې کړې هندې وي زما خاوند پاگل شوی لیونی دی دماغ یې خراب دی دغه خبره چې بلکل ونه منې اسم نشته د موږ مضبوط قوم دی په موږ څوک حملې نشي کولی دا لیونی دی پاگل ته وی ګاډې وډې وې ته لیونی شوې دماغ دې خراب شو د مکې سردار او دا د بغیرتۍ خبرې کوي داسې سخته ورته لګیا ده او ورته وایي هندې ته وجاء محمد بقوة صلى الله عليه وسلم
نبی علیہ السلام په ډېر لوی طاقت کې را روان دی. رأیته بعید، په دې سترګو مې ولید. لا یدان لاحد، چا له طاقت نشته چې د هغه مقابله کې ودرېږي، هېڅ طاقت نشته د چا بلکل. او زه کور ته ننوځه، ادخلي الدار، کور ته ننوځه، او اغلقي الباب، دروازه دې بنده کا، ارسلي لحیتي، ګیله مې پرېږده. فقال کنه لیونی ته زه نه یم. خلکو وی ابو سفیان ستا کور کې مونږ ځای، وی خپل دروازې بندې کړې، بس نورې خبرې نشته، امن ما غشتی دی. فورا جنګ طاقت بلکل نشو لرلی. اسلام کې مو خیر دی که مو راوړو، که نه به دغه چالو کوي. ډلې ډلې راځي مسلمانېږي، چې کوم داسې کسان چې هغې د نبي علیه السلام سخت دشمنان، لکه د ابوجهل زوی اکرمه، دا هم رستو مسلمانېږي. قصه یې درته کوم. امیه ده، عتبه د امیه زوی صفوان هم مسلمان شو. نو الله نبی علیه السلام ته بیا څه وایي؟ دا نه وایي چې کبر کوه، دا نه وایي چې بیا مټې وهئ صحابو ته وایي، دا نه وایي چې خپې قدمونه نږدې نږدې اخلئ. فسبح بحمد ربک واستغفر، دا الله سبحان الله وایي، دا خدای حمد وایي، الحمدلله وایي، دا الله نه بخښنه غواړي، معافي غواړي. انه کان توابا، که څه غلطۍ ملطۍ د نه شوې الله بیا راته وبخي. نو په خوش اوازۍ د دې تلاوت کوي او د دې بل آیت کوي، انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من لیغفر، څنګه شو آیات به شو، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما. هذه آيات تلاوت لك هذا النبي عليه السلام. مکه مکرمه ته راندن شو، چې مکه مکرمه اوس د خدای نظام دی کنه. یو وخت کې تنها روان دی، مکه کې ځای نشته، او پټ الله پټ وباسي. بل خوا الله پاک په داسې شان نه ده. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې که وعده ورسره کړې وه، والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، راولم بدي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د خدای فضل بحسان. مکې مکرمې ته دننه شو، چې څنګه را دننه شو نبي علیه السلام مکې مکرمې ته، فورا څه کوي؟ د ام هانئ د تر لورې وه د علي صاحب خور، د هغې کور ته لاړه، طوره لومبې هلته یې غسل وکړه، ویې لمبل. چې ویې لمبل ام هانئ راغله د تر لورې د معراج ته، چې نبي علیه السلام ته د دې د کور نه تلل. ورته د الله رسوله وی زما دوه ورونه دي، ما ولا امن ورکړی دی، کافر دی، او زما خپل د مور سکر وړی زوی علي، هغې نه پرېږدي، وی وجنه مې. څه صورت دی د دې؟ نبي علیه السلام ورته قد اجرنا من اجرتې یا ام هانئ. ام هانئ تا چې چاله امن ورکړه، دا زمونږ په لید په امن دی، ده حاجي ورته یې سم نه شي. ولمبل نبی علیه السلام د دې په کور کې لومبې څه کوي؟ 8 رکعته نفل یې وکړل د الله د رضا دپاره، صلات ضحا، ټول خدای ته عاجزي کوي. 8 رکعته نفل یې وکړل. د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي چې علاقه د مسلمانانو په قبضه کې شي، فتح شي، جشنونه مه منوئ، بربنډتوب مه کوئ، دمې مه ګډوئ، نفل وکړئ، الله ورپرې رضا شي. 8 رکعته نفل یې وکړل. دې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنه، چې کوم علاقه د کافر قبضه کړې ده او فتح کړې ده، نو د دغې سنتو یادې تازه کړې ده، نفل یې کړی. 8 رکعته نفل یې وکړل. نفلو نه پس نیغ لاړ شعب ابي طالب ته، د ابو طالب دره وه، نیغ هلته خپل کور ته لاړ. دا هغه دره وه چې یو وخت کې په مکه مکرمه کې د حضور پاک خلاف د ټولې مکې کافرانو بایکاټ کړی. 3 کاله رسول الله مبارک سره د خپلو ملګرو په دا دره کې دی، 3 سال
دا واقع ما ویلې او په دې 3 کاله کې نو سره چا خبرې کړې دي نه پې چا سلام اچولی دی نه د سلام جواب چا اخیستی دی نه چا پسې شی خرڅ کړی دی سوشل بایکاټ مکمل دومره غریبانان مجبوره شو په دا دره کې چې د ونو پاڼې به یې خوړلې او ماشومانو چې به یې جړل نو د سارو سرمنې به اوبو کې واچولې به یې خوټکولې نو هغه اوبه به سرمن خو لږ ټینګوالی پیدا کوي نو په ماشومانو به یې غوبستی دی او دا ظالمان کافران بدل د درې نه بار به ورته ناست وو نو چې ماشومانو به د لوږې نه جړل دي به لاسونه ټپول او خندل به وګورئ په دغه دره کې ابوطالب کافر دی خو په دا دره کې ورسره دیره دی 3 کاله مسلسل په دې دره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تېر کړي دي نیغ هلته لاړ الله اکبر الله یو وخت کې دلته مونږ د لوږې د لاسه ډېره مونږ سره خلکو بایکاټ کړی د مکې خلکو او دلته مونږ ډېر ربه نن دې هغه فضل وکړه چې مونږ ته د مکه حواله کړه هم په دا دره کې زه ستا شکریا ته هغه شی به ابي طالب ته لاړ او حضور پاک پکې وخت تېر کو پکې وی صاحب ته به کوم ځای چې مکه فتح چې صحابو ته مخکې تپوس کړی نو کوم ځای به قیام کې وی په شعر به ابي طالب کې الله شکر به ادا کړو دا دربونه دلته ما خوړلي زما قوم دا دربونه خوړلي دي او دلته کې لوږې تېرې کړي دي او د لوږې جړاګانې مو کړې دي نن به الله ته د الله د فتح جړاګانې په دې دره کې هلته ورته خیمه ښخه شوې وه هلته لاړ هلته یې دمه وکړه او دمې نه پس فورا راغی بیت الله شریف ته لومبې د بیت الله طواف کوي خدای د بیت الله طواف وکړو 360 بوتان د بیت الله نه غیر چاپیره په مطاف کې چې دا خلک طواف کوي مطاف دی کې 360 بوتان دي او بعضې د اوسپنې د سټیلو او لاندې بیخونه د هغې په پیتل او په تانبه کلک شوي دومره سخت او بعضې د کاڼو بوتان دي بعضې غټ بوتان دي بعضې واړه بوتان دي ټول چې دي به طواف کو په هغه بوتانو به یې لاسونه راښکل چې دا مو خدایان دي چا نه به یې زامن غوښتل دا به زوی راکوي چا نه به مال غوښته دا به قطحت سالي ختمي مال به راکوي چا نه به یې جوړېدل د بیمارۍ غوښتل دا به بیماري زما جوړوي چا نه به په جګړه کې امداد غوښته دا به زمونږ چې دنه مدد وغواړو جګړه به زمونږ ختمېږي چا نه به یې ښځې غوښتې چا نه څه او چا نه څه یو یو ته ځان ځان له خپل خپل کارونه سپارلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو چوکه ده هغه چوکۍ راواغېسته یو بوت له به یې داسې ټس ورکړه او وبه فرمیل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل ختم باطل به ختمېږي پاتې کېږي به نه خو چې چوکه به یې وړه بوت به په خپله سرنګون را پرېوته حالانکه هغه بوت داسې کلک و چې په دیکو هم چا نه شو لړکولی یو ټس سره به بوت مات شو ټوټې به شو پرېبوت بل به مات شو ټوټې به شو پرېبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف وکړو او طواف نه پسې وی بیت الله ته داخلېږه دروازې ته وی چابي راوړه چابي ته واغېسته عثمان یې راوغوښته وی چابي راوړه عثمان وی یاد دې شي چې کله مې هجرت کو عثمان یې ځان له کړ وی عثمان وی زه ځم مکې مدینې منورې ته هجرت کوم پته نشته چې بیا به زه دې مکې ته راشم او که به رانشم دا بیت الله به زه په سترګو بیا ووینم که به ونه وینم یو درخواست درته کوم څه وی وی دا چابي راکړه د شپې به زه راشم او دا بیت الله به کوله وکړم یو 2 رکعته به پکې خپل خدای ته وکړم لږ به ورته وجاړم وی ظاهره خپل کار کوم عثمان خو کافر و هغه وخت کې زه خپل کار کوم تاله چابي درکړم تا بیت الله ته دننه پرېږدم وی مه کوه ارمان مې دی دغه دا بیت الله ستا نه دی او نه د چا دی دا د الله د الله بندې دین ستا جدا زما جدا تا ته خو زه نه ویم که نه خو ما ته د خدای دا کور کلو کله غوی دننه ور داخل شو زه خپل کار کوم وی ښه عثمانه یو ټیم به راشي چې دا چابي به ته ماله په خپله راوړې دا مر به ما ته په خپله کولاوې او زه به ور دننه کېږم زوی اوس دې پکې ځای نشته د ناستې او ته غټې غټې دعوې کې حضور پاک وجړل ته روان شو یو هغه وخت عثمان یې راوغوښت دلته راشه چابي ته واغېسته وی عثمانه یاد دې شي درته مې ویلیم چې یو وخت به راشي چابي به ماله راوړې دروازه به کولاوې وی یو څه وی کولاو که درته
دروازې ځان ته کولو کړه چې ویې کتل دننه بیت الله کې بوتان د ابراهیم علیه السلام بوت دی د جوارې غشي ولا لاس کې ورکړي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوت دی بخاري شریف کې راځي د جوارې غشي لاس کې ورکړي چې دا جواري به دوی کول او موږ ته دا جواري ښودله حضور پاک وی دا بوتان را وغورځوئ که د ابراهیم دی او که د اسماعیل دی علیهم السلام بیت الله پاک کې بوتان یې وغورځو را بار یې کړل او قاتلهم الله وی خدای دې د مکې دا کافر هلاک کړي وی دوی ته ښه پته ده چې نه ابراهیم جواري کړی ده او نه اسماعیل علیهم السلام جوارګر نو د خدای پیغمبر ټول بوتانو نه بیت الله را صفا که دننه او د زمزم په اوبو یې ووینځئ د زمزم اوبه یې وړلې بیت الله دننه صفا که را پاک یې که اوس هم دا بیت الله دننه دوی کال کې یو ځل غلاف ور بدلی او د زمزم په اوبو یې دننه بارېږدي دا هغه طریقه ده چې ویې د نبي علیه السلام ور دننه شو حضرت بلال ورسره دی حضرت اسامه ورسره دی ګڼ صحابه ورسره دي شپږ ستنې وې په هغه وخت کې د بیت الله شریف په دروازه چې ور دننه شو نو لومبۍ صف ستنې پرېښودې اخري ستنو له لاړ د دوو ستنو په منځ کې حضور پاک 2 رکعته نفل وکړل او بیا ترې واپس راوړل ډېر اوږد صحابه ورننوتل حضرت عمر ورننوت بلال ته یې وی نبي هم کوم ځای لمونځ کړی دی وی دقه ځای کې 2 رکعته نفل کړي بار راووت بیت الله کې لمونځ وکړ چې بار راووت یو خشته ښکلې تقریر یې وکړ دنیا ورته راجمع ده خلک خو په امن دي مسلمانان هم دي او کافر هم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو ته یو اعلان وکړ او اعلان یې داسې وکړ وی نن مکه مکرمه الله فتح کړه الله ما سره مدد وکړ دا زما کار نه دی الله ما له مکه مکرمه فتح کړه او نن نه پس په مکه کې شرک ختم د یو الله عبادت پکې د بل چا عبادت په نه کېږي او خلکو ته نصیحت وکړو وی د جاهلیت د زمانې چې څه جهالتونه دي هغه نن زما د خپو لاندې پراته دي بس ختم نن نه پس به د جاهلیت د زمانې کار نه کېږي د یو په ګناه به بل نه وجنه غلا به نه کوې ډاکې به نه کوې جرمونه به نه کوې ورورولۍ ژوند به تېروې یو بل سره او بیا یو عجیبه اعلان وکړ یو ناشنا خبره وکړه ټولو ته مخامخ وی چې زه تاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کوم ما متعلق مو څه خیال دی زه له سره څه وکړم سهیل د مکې د کافرانو یو لوی کافر او دا هغه کس و چې د حدیبیې په صلح کې د هغې نماینده و د کافرانو وی ما متعلق هم څه خیال دی ما افعل بكم زه به تاسو سره نن څه کوم او ورته وی انت خیر اخ وابن خیر اخ وی ته زمونږ ډېر ښه ورور او زمونږ ډېر ښه روار یې وی همدقسې ده چې دا تا کوم ګمان وکړه همدقسې ده او زه نن تاسو سره یو سلوک کول غواړم هغه سلوک چې یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره کړی هغه سلوک د سره کړو ګور عجیبه اشاره ده مختصر الفاظ خو دریاب کوزه کې بندول هغه سلوک زما څه دی هغه دا دی چې لا تسریب علیکم الیوم هیڅ قسمه ملامتیا په تاسو نشته ده ختم که چا ما سره جنګ هم کړی دی بخلی مې که چا په ما باندې غزار کړی دی او زما مخ یې زخمي کړی دی زما غاښ یې مات کړی دی ما انتم الطلقاء زه آزاد یم معاف اسم نشته صاحب همدقه تمم تا نه لرله همدا تمم لرله صرف یو څو کسان چې هغې ډېر ظلمونه کړي د هغې متعلق نبي صاحب اعلان کړی چې دا خلک مباح الدم دي دا به وجنو دا پرېږدو به دا هغه یو څو کسانو په هغې کې د هغې دپاره مکمل اعلان کړی چې دا به پاتې پرېږدو به نه یو په هغې کې ابن خطلو چې دی مسلمان شوی و بیا واپس مرتد شو
او دمې ساتلې په مکه مکرمه کې به ډمې ګډولې او د پیغمبر علیه السلام په بدو کې اشعار جوړ کړي هغې به هغه نظمونه وي او خلکو به لاسونه پړقول او خندا به یې کوله نبي علیه السلام پسې یو حویرث یو دوه ښځې وې ساره او قریبه دا کسان او یو څو کسان نور چې دوی به چا به ګډا کوله د پیغمبر صاحب خلاف ګډا به یې کوله او د نبي علیه السلام په خلاف به نظمونه وي او خلک ورته راغونډېدل او چا به دا ډمې ساتلې د دې متعلق اعلان کړی چې دا به نه پرېږدي چې د پیغمبرۍ هتک کړی دی هغه یې مباح الدم کړ چې دا مړه کې او باقي نور مسلمانان شو اکرمه د ابوجهل زوی دی خو لوی دشمن و د نبي علیه السلام او د ابوجهل لوی دشمن و دی لاړو تښتېد چې ځم یمن ته خلې راغله نبي علیه السلام ته ام حکیم یې د ښځې نوم وی صاحب زما خاوند اکرما سره څه وکړم امن ورکې وی بلکل ابوجهل ویل بلکل امن راوړه ښځه ورپسې لاړه ښځې ته خو یې الو ویې زه سترګې نه شم لګولی او زه نبي علیه السلام نوم یې ډېر په بدو واخیسته زه به د هغه تابع کېږم لاړ چې لاړ اتفاق ته ګوره دریابي کښتۍ ته وختل کښتۍ چې د جدې د ساحل نه لږه روانه شوه لار کې به طوفان راغی داسې طوفان راغی چې کښتۍ په مخه واخیسته د چغې والې خپلو خدایانو ته لات او منه او عزات ته خوند یې ونه کړ اخره کې الله ته چغه وواله او یا الله که زه دې بچ کړم نو بس دا مې تا سره وعده ده چې زه ځم او مسلمانېږم مرګ چې په سړي راشي که نه مرګ پرې راغی اتفاق ته ګوره خو چې الله ته چغه وواله او دی یو وعده وکړه چې الله که زه دې بچ کړم زه مسلمانېږم کښتۍ ټیک شوه دې کې ښځې ته ښځې نه چا تپوس وکړه ښځې چا نه تپوس وکړه اکرمه څه شو بیا هغه کښتۍ کې وختل او کښتۍ هغه د په غولی کې ګیره بس دې فورا بله کښتۍ په کار یې ونیوله وی دغې کښتۍ پورې مه ورسوه هغه کښتۍ له ځان خو دغې وخت کې هغه هم چغې والې وې الله ته یې سوال کړی وعده یې خدای سره کړی و منښت یې کړی او دې کې دا ښځه ام حکیم هم ور ورسېدل ای اکرمه وی ښځې ته راپسې سینګرالې وی ښه خبر مې دله راوړی دی وی څه خبر دی وی ما دله د نبي علیه السلام نه امن اغوښتی دی ښځې ما خو خدای سره وعده کړې ده او ما له به امن راکړي چې را روان کړ د حضور پاک شان ته ګوره عجیبه شان دی صحابه یې راغونډ کړل یو خبره درته کوم که بل څوک وی به چې دا اکرمه چې ته جم دی پرېږده د خو زمونږ څونه خلاف او دشمني کړې ده د پلار د ما څونه دشمني کړې ده دا هغه سړي زوی نه دی چې د ما په شا باندې لویه جوړ دې چې ته معاف کېږي لیکن حضور پاک ملامته کړې خو به یې وکنه چې اکرمه ځه امن مې درکړه خو څونه ظلمونه دې کړي پیغور خو سړی ورکوي که نه حضور پاک د راتلو نه مخکې صحابه راغونډ کړل او کېنول وی یو خبره درته کوم وی اکرمه د ابوجهل زوی را روان دی مسلمانېږي یاد وساتئ چې د هغه مخکې د هغه پلار په بدو یاد نه کړي بس نن نه پس به د ابوجهل نوم په بدو نه یادوي اکرمه به پرې خفه شي زوی به پرې خفه شي او ټول به راتلو سره هرکلې او خیر مقدم کوي ودرېږئ د چې هغې په رپېدو دی چې ښځې خو راوستم ولې دشمن خو دشمن له دوکان ورکوي هغې ته خو د حضور پاک نور حالات نه دي معلوم چې څنګه راغی نبي علیه السلام ورته مسکی شي مرحبا ورته وي مرحبا سهلا ومرحبا اتيت سهلا مرحبا اهلا وسهلا په خوشحالۍ راغی ښځې ته راغی فراه ښځې ته راغی وی د الله رسوله ما ته امن شته ویو ښځې چې د سره ته وي ټکې درته ویني وی ما دپاره څه حکم دی وی زه خو تا نه دا اوس په څونه عاجزۍ زور نه چلی چې یا به مسلمانېږي که پرېږدم دی کم دی وی نه اکرمه د ډېرو بوتانو عبادت یې ټول عمر کړی زه دې د یو الله عبادت ته بلم د یو خدای عبادت ته دې بلم خوښه دې اوس خپله ده زما دعوت قبلی هم
نه قبلهم ما دل امن در کړی دی وی بالکل قبلهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. د دې خبرې ګوي ورکوم مال بوتانو سره نه مال ته چې دریاب کې ګیر شم چغې ورته والې خوندې ونه او چې یو الله ته مې چغه والدې بچ کړم وعده مې خدای سره کړې ده او دا منم چې ته د خدای رسول بس خبره ختم. اکرم خدای مسلمان صفوان ابن امیه د امیه زوی هغه امیه کې د حضور پاک لوی دشمن او حضرت بلال سره به ظلمونه کول دا هغه د صفوان دا هغه خضر اعلی وی د الله رسول زما خاوند به امن ملو چې بالکل ملو ام تختیدلی ام کشته کې سورو او بل خواته خدا ورپسې لاړه راوسته دا هغه ایمان هم قبول شو ام خدای پاک مسلمانان کو. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح دا مسلمان شوی او واپس کافر شو مرتد شو. د ده متعلق نبی علیہ السلام اعلان نو کړی چې فورا یو صحابي راوستو وی صاحب دا عبدالله ابن سرح دی. اوهو دا خو دې داسې وخت کې راوست دا خو مرتد شوی دی. وی صاحب امن مې ورکړی وی تا امن ورکړی دی وی اوس یې زړه څنګه دی وی صاحب مسلماني وی ډېره ښه ده اسلام یې راوړه هغه ته خدای پاک معافي وکړه مسلمان. حضرت عکرمه د ابو جهل زوی چې کله مسلمانېږي څه وایي چې مسلمان شو وی د الله رسوله انا مسلم ومهاجر ومجاهد مسلمان مې مهاجر مې هجرت مې هجرت مې اوس هم کړی ورانم هجرت مې کوم مجاهد باندې لا خدای عجیبه مجاهد ته جوړ بیا څه وایي نبي علیه السلام ته وی اسلام خلاف مې د دنیا پیسې او مال لګولی دی چې څومره مال او دولت ما د اسلام خلاف لګولی دی د الله رسول د بیت الله مخکې درته اعلان کوم د هغې دوچن مال به زه د اسلام په حمایت کې او د کفر خلاف لګوم. څومره جنګونه مې د اسلام خلاف کړي دي نن به هغه مر جنګونه د کفر خلاف دا مې قصد دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا زمانه کې نبی ابوبکر صدیق بعضې خلک مرتد شوي د هغې خلاف د جهاد امیر او بیا دا اکرمه یو جهاد او په هغې کې بیا شهید شوی هم دی. څه موده د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې یو جهاد کې شهید هم شو. نبی علیه السلام چې طواف وکړ صفا ته لاړ صفا غونډۍ ته وختل صحابه راغلل وایي صاحب یو مسلمانېږي ایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا ډلې ډلې وایي صاحب ښځې مسلمانېږي ښځې بیعت کول غواړي وی داسې وکړئ چې دا ټولې ښځې یو کور کې جمع کړي زه درځم ټولې ښځې یو کور کې جمع چې جمع شوې غټ کور کې حضور پاک ورغی وی یو پکې مشره کې یوې د ښځې سره زما خبرې به داسې وي لکه ټولو سره. بیبي عایشه صدیقه وایي چې تاسو ته چا دا اطلاع درکړه چې پیغمبر علیه السلام ښځو سره بیعت کړی دی نو ګورې د ژبې بیعت یې کړی دی. ما مست یده ید امرأة قط پیغمبر علیه السلام چته پردی ښځې له لاس نه دی ورکړی اجنبي پردی ښځې له لاس چېرته حضور پاک نه دی لګولی نه دی کړی بیعت یې کړی دی. بیعت د طریقت بیعت د جهاد بیعت د خلافت بیعت د اسلام دا ټول شته. ښځې جمع شوې یو مشره کې یو ښځه وه پکې مشره هغې غټه برقه په سر کړه چې زه ښکاره نه شم وی صاحب دا ښځه زموږ مشره ده وی دې چې کوم شرطونه په دې ولګوم او دی ومني تاسو به منئ وی بلکل صحیح. حضور پاک هغې ښځې ته وایي لومبې ورته وایي ښځه څوک ده ښځه ابو سفیان ښځه ځان یې پټ کړی دی د عتبه لور ده هنده ده او ځان یې پټ کړی دی ابو سفیان ولاړ دی ځکه چې د مکې د مشرکانو سردار مسلمان شوی دی او ولاړ دی هم نه وایي چې دا مې صاحب ښځه ده دی پټه کړې ده. نبی علیه السلام ورته لومبې شرط دا دی چې الله تشرک نه شرک به نه کوي الله به یې ومنئ. دا هنده خو برقه کې پټه ده ورته وایي صاحب دا شرط منظور موږ د بوتانو ډېرې سجدې کړي دي او موږ له څه راکړي بس یو خدای منو. وی ښه دویم شرط دا چې زنا به نه کوي
دا دویم شی او ورته څه وایي خو د یو سردار لور ده دا ورته به په بل سردار واده ده لویه ښځه ده نو داسې نیغه نیغې خبرې کوي ورته یې ویې چې دا شرطونه مه لګوه تا ته پته نشته چې موږ د قریشو ښځې یو د شریف قوم سره د شریف نسب او قوم ښځې زناکارۍ نه کوي ورته وی چې لا تقتلن اولادکم بچی به نه وژنئ عربو کې جاهلیت کې به خلکو بچي وژل دا رسم به ختم او ورته څه وایي وی ربینا صغارا ربیناهم صغارا ربیناهم صغارا وقتلتهم كبارا في بدر فأنت أعلم فهم وأنت أعلم وی مونږ ماشومان لوی کړل نو تا راله په بدر کې مړه کړل مونږ واړه لوی کړل نو تا راله په بدر کې چې غټ شو نو راله دې په بدر کې مړه کړل اوس ته پوه شه زمونږ دغه بچي پوه شه حضور پاک مسکې شو ویې خندل غږ یې ونه کړ ویې خندل خو په دې خبره باندې سوچ کې پرېوته چې دا ښځه څوک ده هم ایمان راوړي بیعت کوي هم نیغ نیغ جوابونه راکوي دا لا څوک ده ځان خو یې پټ کړی دی وی ښه غلا به نه کوي ښځې د خاوند نه بعضې وخت غلا کوي پښې پټې نو دې خو ځان پټ کړی دی خو خبره دې د خولې نه ووته وی صاحب زما دا خاوند ابو سفیان چې دی دا لږ بخیل دی نو که زه د ده نه څه شی پټوم هم د ده په بچو یې لګومه دا به هم غلا کې راځي بس حضور پاک پوه شو او دا خو د ابو سفیان ښځه ده ابو سفیان ته یې وکتل او دا خو هند ده پېژندې د قوم ښځه یې وکړه رشته دار یې او انت هند بنت عتبه ته هندۍ څه د عتبه لور بس پرپېدو لاسونه یې رپي وجود یې رپي او دا الله رسول زه هند دی ما ځان پټ کړی چې د په تېر کې به معاف شي خولې نه مې خبره وکړه ما ډېر ظلم کړی خصوصا ستا تره سره حضرت حمزه سره مې ډېر زیات ظلم کړی ځکه د هغې اینه باندې چکونه لګولي او د هغه زړه یې رایستی او چکونه یې پرې لګولي او پوزه غوږونه او شونډې او سترګې دې پرې کړې او دا ټوکړې یې په تار کې اچولې وې هغې امیل کړې وې په غاړه کې او په احد کې به ګډېده او یا صحابه شهیدان دي او دا د احد په میدان کې ګډېږي ښځې ورته تنبلونه وایي خوشحالي کوي الله رسول ما ډېر انتهایي ظلم کړی ما سر پټ کړ ځان مې پټ کړ چې تېر کې که معاف شو قابل معافي جرم زما نه دی چې زه دې معاف شم خو زما نه د خاوند نوم د تېر کې ووته نبی کریم صلی الله علیه وسلم متصفر حضور پاک له عجیبه صبر خدای ورکړی عجیبه فراخه زړه خدای ورکړی تنزله نه لکه زموږ د خلکو بچه کلا او سینه لوی زړه دی په هندۍ کې دا ما کوم شرطونه ووې ته منې وی او بلکل دا ملګري ښځې دې مني وی او زه وی معاف یې او بیا څه وایي عام اعلان کوي الاسلام یهدم ما کان قبله چې اسلام نه مخکې په کفر کې د هر څومره ګناهونه کړي دي ټول درته هنده ورته څه وایي وی د الله رسوله وی نن نه لږ ساعت مخکې ستا نه د مخ نه زیات مبغوز مخ ما بل چا ما نه ولیدلی زما ډېر بدي شوې ډېر نفرت مې ودلی نن اوس دې وخت کې ستا د مخ نه محبوب ترین مخ ما ته بل نه ښکاري ما ته ډېر زیات خوښ ما ته ډېر زیات ګران ما ته ډېر زیات قدر مې بس او نن نه پس به زه ستا په ما باندې چې څه قطغن او شرط راځي زه به ستا خپل الله او ستا تابعداري به ښځو ایمان راوړو مسلمانان شوي وحشي ابن حرب کوم چې د حضرت حمزه قاتل و په احد کې هم راغی هم خدای پاک مسلمان کړ درې کسانو په مکه مکرمه کې ناست دي ابو سفیان عطار او خالد
دا درې واړه ناست نبي صاحب خو امر ورکړ دې غاړه کې ناست دي د عطار د نورو دواړو ته وایي یاره وایي خله چې پلار مې مخکې مړ دی چې دا منظر پې د مسلمانانو د مکې د فتح نه وي لیدلی شکر دی چې دا دی ونه لیدلی دا د بې عزتۍ ژوند دی زمونږ ونه لید مخکې مړ دی هغه خالد ورته څه وایي یاره ډېر د بې عزتۍ وخت دی او زه خو که په ژوند جم دی په ژوند جم دی ما ته خو د نبي هم نوم یې واغی دا مخ مې راده بدي شي د دین او اسلام مې بدي شي چېرته به زه مسلمان نه شم د ابو سفیان ورته څه وایي وی لکه ته هم څه وایه که نه وی زه خو غږ نه کوم زه یېرېږم که د خولې نه مې خبره ووته دا کاڼي وته زه خو غږ نه کوم که د خولې نه مې خبره ووته دا کاڼي وته نبي علیه السلام راغی دې درې واړو هغلته طواف کوي دوی هغلته لرې ناست دي راغی ورته کېناسته وی تاسو درې واړو چې څه خبرې وکړې ما ته الله را ورسولې ښه تا دا خبره وکړه د دا خبره وکړه د دا خبره وکړه عطاف پاڅېده وی دا ځانه یو زما د الله په ذات قسم چې د خدای رښتونی پیغمبر مونږ خو دا خبرې اوس دلته پټې وکړې یو بل سره ته خو زمونږ نه بلا لرې وې دا ته چا خبره کوي خپل رب خپل الله بس وی پته ولګېده چې د خدای رښتونی پیغمبر یې درې واړه خدای مسلمانان او نبي علیه السلام ته ګوره چې درې واړه مسلمانان شو هغې عطار ته وي ته مې د مکې ګورنر مقرر کړې دا د مکې امیر ته شوې ګورنر ته شو چې فتح شوه وی بانګ به اوس ویل غواړي حضرت بلال رضی الله عنه ته وی بانګ عجیبه انصاف دی که حضور بلال نه چا تپوس وکړو ستا زړه کې دا تېرېدله چې دا لومبې بانګ به په بیت الله په ما وي وی نه وی ولې ما وی چې ابوبکر شته لوی شخصیت دی علي صاحب شته نږدې رشته دارې دی زما نه ښکلې ښکلې خلک زه خو یو غلام یو عجز سړی دا لوی منقبت دی چې په بیت الله کې نن لومبې بانګ ویلې کېږي دې نه مخکې په بیت الله کې بانګ نه دی ویلې شوی دا چېرته ماله راکوي لیکن د پیغمبر علیه السلام انصاف بلال ته وی بلاله بانګ به هم ته وی کوم ځای به وی الله رسوله چې کوم ځای تا حکم وکړو وی د بیت الله سر ته به خېږي او د دې نه پاسه به بانګ د توحید لومبې اواز به ته دلته کې حضرت بلال د بیت الله سر ته وخت لومبې بانګ ویلې کېږي دا لس کاله د بانګ د مشروعیت نه پس دا لس کاله کې بیت الله کې بانګ نه دی ویلې شوی 14 کاله د پیغمبر علیه السلام د مکې په دور کې بانګ نه دی ویلې شوی بانګ په مدینه منوره کې مشروع شوی دی بلال بانګ شو په خوش اواز دی مکې هسې وجوړ کوله ماشومان واړو هغې پېښې کول واړه خو دا چا پېښې کې یوازې ورته ناشنا ولګېد نبي علیه السلام یې دا واړه راونیسئ نورو واړو کور ته منډې کړې یو یې پکې راونیو ابو محذورې نوم هغې پکې راونیو نبي علیه السلام نه یې راوسته وی شابه تا چې دا پېښې کولې د عربو حافظې ډېرې مضبوطې وې وی دا ما ته شابه ووایه نبي علیه السلام له په دې سینه داسې لاس راکړ او په دې سر یې ورله لاس راکړي بچې شابه ووایه دا پېښې چې دې کولې هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر شابه مخکې مو ووایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی بچې دا یو ځل بیا ووایه په زور یې ووایه هغه غلی ووی وی دا اشهدو دا کلمات لږ په زور ووایه نو هغه په زور ووی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی اخلاص کا آخر کو حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ابو محذوره وی چې دا کلمه شهادت را باندې په باندې خو دوه اشهد ان لا اله الا الله دې دوه اشهد ان محمد رسول الله دې په مې سلور ځله وی چې دغه مې اوې ویل ته اسلام وردن نشو
په سینې راله لاس راکړه او په سر یې راله لاس مبارک راکړه وایي دا نبي علیه السلام د لاس هغه اثرات مې په دغه کې محسوس کړل مې چې د الله رسول زه خو مسلمانېږم ډېره ښه د مسلمان شو وایي داسې وکړه ته مې د مکې مؤذن مقرر بانګ به ته وې خو چې دا سنګبان دی وایي داسې به وې اشهد ان لا اله الا الله به دوه ځله رومې دوه ځله به یې په زوره وې اشهد ان محمد رسول الله به دوه ځله غلی وې دوه ځله به یې په زوره دقسې بانګ هغه یې مؤذن مقرر کړه د مکې مکرمې بهر کیف ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی پلار دی ابو قحافه سپینګیری هغه په مکه کې مسلمان شوی نو هغه راوست نبي علیه السلام ابو بکر صدیق د مټه نیولی دی بوډا په کونټه ویسې پلار مې راوست ابو قحافه مسلمانېږي حضور پاک ورته څه ابو بکر خو عجیبه سړی يا أبا بكر هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه يا أبو بكر دادي ولا راوستو دي بدي كور كينولو زبا ولا ورغليو دل بكور تزور غليو ألتا بموت إيمان پیش کرو أو تو يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت ويا الله رسول دي مناسب دي جتال راشي تبولا نظر ام خدای پاک مسلمان بهر کیف ہو حضور پاک گورا اغا ابو لہب چې پیغمبر علیہ السلام باندې لومبي غزار پکانی دکړو په صفا کونډه تریو او دو زامنی د حضور پاک دو لونه اغي تک په نکاح هغه په پرېخه ودو دا څومره لوی خبره لیکن حضور پاک قدرت وی الکوی مالا عتیبہ و معتبرہ ابو لہب بچی اسشو وی سیب تختیدلی پیرے ولی دوی تلی وام عرفات ترسیدلی اغدی راوستل چی راوستل حضور پاک وتوی الکا سنگ مخیال دی ایمان ترز بچو اغم خود مسلمانان عجیبه ده که بل څوکۍ سو خپل خو به تیستی او بیا یې راوستل بیت الله ته دواړه یې د ځان مخکې ودرول او لاسونه یې الله ته اوچت کړل د دعا لپاره د دواړو په اوږو یې لاسونه کېښودل او الله ته یې سوال وکړو د دغه دواړو تر بچو لپاره حضرت معاویه رضی الله عنه په دغه موقع مسلمان شو ډون خلک مسلمانان شو مکه مکرمه مکمل دا مسلمانان شو بعضې کسان پکې دو چې د زړه نه نو مسلمانان لیکن هم بیا وروسته خدای پاک مسلمانان کړل دا مکه مکرمه خدای پاک په سن 8 هجري رمضان کې فتح 20 رمضان باندې مشهوره خطبه د مکې مکرمې د فتح نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مشهوره خطبه ویل او د اعلان یې کړی دی چې که نن ما په مکه کې څه لږ جنګ جګړه وکړه نو دا ما ته الله اجازت راکړی نن نفس مکه مکرمه مکمل په امن ده د دې بوټې به څوک نه پرې کوي د دې ښکار به څوک نه شړي دلته به څوک جنګ جګړه نه کوي د پلار دشمن که چا له مخې له ورغي غزار به پرې نه کوي د مکې باقاعده احترام ساتي هغې نه پس بیا نبی علیه السلام حنین ته طایف ته او تاسو ته تللی دی انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه کې به د هغې بیان درته وکړو یو ملګری دی د شیخ په جاوید خان حاجي صاحب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او دیګې خو دغه نه دي لیکلي د جنازې وخت ټایم یې پکې نه دي لیکلي باقي په الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخښي ماله جیداد کې لوریانو خویندو له حصه نه ورکول ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی لور له خور له پوره حصه ورکول پکار دی شریعت کې چې کومه حصه ده یو ملګري نیک عمل اولاد دپاره دعا غواړي الله دې ورله نیک عمل اولاد ورکړي دم څه حاجت ته الله دې ول حاجت پوره کړي یو سړی تلاوت د قرآن شریف کې اذان شروع شي نو که نه بندوي دا خپل تلاوت هم کولی شي ښه دا ده چې لږ بس دې کړي د اذان جواب دې وکړي بیا د تلاوت شروع کړي دعا وکړئ الله ته زموږ مل شي
خدای کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړی دی او د کم دین دپاره هغوی د محنتونه کړي دي الله هغه دین هغه اسلام هغه ایمان زمونږ په ژوند کې په قبر کې حشر نشر کې نصیب وګرځولی الله د حضور پاک د سنتو مطابق زندگی مو نصیبه کې یوه خبره مې راته چا وکړه چې دا لږ اعلان کا او هغه دا دی چې دا هوایي پیرنګ دا لږ ډېر زیات شوی دی ځای په ځای دا ښه شی نه دی دې نه ځان ساتل پکار دی او یو خو دا دی چې دا اسراف دی بې ځایه پیسې نن سبا کلتوس څونه ګران دي او دویم دا دی چې بعضې مریضان وي هغوی له هم تکلیف وي او درېیمه دا ده چې دا هوایي ګولۍ پته نه لګي دا چتر په چا باندې ولګي نو ډېر خلک د دې د لاسه کنډم دي څوک مړه شو او څوک دقسې کنډم پراته دي دا ښه شی نه دی دا اکثر دا خدای ولې په خپله نه کوي دا خلک یې ورته کوي نو دې په ځای باندې کوي ولې یو ډبې مټۍ وړه نو ښه خبره ده دا څه د فایدې شی نه دی دا ښه خبره نه ده نو دې نه تاسو هم ځان ساتئ او د دا رواج که خدای ختم کړ نو دا ښه خبره ده دا رواج د خدای ختم کړي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي رب العالمین زمونږه فراخه روزي نصیبه کړي د حلالو فراخه روزي مو نصیبه کړي زمونږ په دې محله کې دا فضل الرحمن صاحب دا غلام سرور کاکا زوی وفات شوی و دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي لوی سفر د آخرت الله تعالی د راحت وکړي الله بچو له صبر ورکړي نور څومره مردگان وفات دي ټول دې خدای وبخي الله ته زمونږ د راضي شي کم دوستان چې زمونږ د جومات ته د راضي د لرې لرې ځای نه الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي شرعي مقاصد یې پوره کړي د فتنو آفتونو په حفاظت او په امان کې وساتئ الله د بې روزګارو په کاروبارونو کې برکت واچوي روزګارونه وله ورکړي خدای چاته څه پریشانۍ وي غول په خوشحالو بدله کړي د دشمندارو دشمنۍ په روغو بدله کړي او د حیا او د پردې زندګي نصیبه کړي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واورېدل د فتح مکې دویمه حصه د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو دپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله